دا خو مېلمانه یم خور سرګرۍ مې راغی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ السلام علیکم. اندری سلام پی واچو کنه راځي دی خو ما سره کینا دی وړا فری سره کینا نه بي حیا غنتی غلی شي په ارزه کې جنگ جګړه مکه وای کنه یارا. شاجي مېلمانه راشه یارا راځي کینا دلته کینا راځه دلته کینا ما خو نه لیدل کم دا دا څه ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ډول کړی دا چک شما ته په تاسو ولې ورلکه راځي کینا کنا ماشاءالله نو سبحان الله ذات چې دنیا څخه خاص دی کنه الله دې کور ته راوړې او په دې جنې باندې په دې جنې په دې روري ولا ورته پلې الکه بس مونږ ته دا رشتہ قبول ده لبند کا پلیتو دا ګور څنګه ده لکه بس غلی شي کنه زه دې رور سره خبره کوم ګوره بس تاسو خو به زمونږ د مشرانو خبره کړي زمونږ ډېره غریبي ده او دا جنۍ د مونږ یو چې د اسلام په دایره کې دننه دا نکاح وکړو ما خو دې پلار ته ویلي دي ما یې بس ماښام راشي نکاح وتړو هغه د ما خپل شرطونه یاد کړي دي بس شرطونه دې ورته ایښي دي زه خو وایم په دې کې به د شرطونو ته ساجت نه خو زه چې ته وې بس ښه ده ماړه شرطونه به هم پکې ومنو اتیا سل روپۍ به دې ورته یادي کړي هغه خو زه داسې مانم ښځې زو بس دی او که نه څه چې اوبو بندوبست کې ته به دې سایکل دوکان ته لږ ورشه خوښه دې ده څه بسکټ دا ته ناوخته کېږي په مونږ باندې لږ زر راځي دا سایکل ورې بوتلی وې پیدا دوکان جوخت دی ولا خو هغه دغه مونر کاکا دوکان دی کنه وای غلی شه خورستانوم سدي زمانه شازره پس بګنه نه کوم حل کوي څه دا لاس بګنه بدرنګ چې دا تیار وي چې څه شی وو بس دا الله مخلوق دی څنګه یو څنګه مونږ ولا کم د 0 میټر گاډي ورکو خو ما ټاسه ټېلې او یا کاله زوړ ماډل دی پرېګه دی بس دونه چې نومې د ښځې هغې دونه په تندر نه ولي ما ته پته ده او ګورې موبایل هم ساتلی دی وخې دې کې چا سره خبرې کوي خورې چا سره مثلا ټیک ټاک پې کوم او وایي دا ګورې ته مرشکي تصویر هم پې پرېښی دی الله د دې نه خبرې کې د باتینګڼ تصویر پرېښی وی به ته ښه وه مرچکي نه څه غواړې دغې خزا ارور داسم پټ شو خدای خبر چې باتروم کې ناسو ګسنګا ماري بس لاړو نه بس لاړو وی خورې لا تاسو خوش وکینې نه نه خپا او لکه دا وخت دی منظر سم جاخه زکه د کارغانو جاله ته جوړ شوی دا زلاړ خورې خفانه شګه غب شپ لګو کوم صاحب دین تیزي موزه دا مېرال څه دا وسه ما څه خبره ده راځه سړیا درلم ورنداري زما غرور دی قمقل دی بس لږ د عزت خیال به زمونږ هم ساتي ستا به هم ساتي خبره ورسه ته ګور دوه خبرې دي د پردې خبرې دي که نه دا به کېدي که واده له بېبي ځان له پرېج اغوستو او که نه ځان له دې پې د لوښي موښي او که ډوډۍ هم پې کوله چې څه ستاسو خوښه وي دغه پیسې زمونږ کور کې خو په 100 روپۍ باندې توړه ده الله کې ډېره ارزاني ده دا اواز صحیح ده بس ډېره لاله نه پرېږده ته مو ټولې باد کا ښځه صحیح ده زه به ښځه بس مخکې شه که نه ټیک ده زه له د ځان خیال ساته صحیح ده که نه او ګورې په نورو نه ګرځي توره به شي بې شرمه خلک دي خو زما هم نن سپوږمۍ دي یاره ډېره زیاته مجبوري ده که نه یعنې د دې ډېران چې ما له څوک 50,000 روپۍ راکوي دا زه بیا هم نه وړم اورې خو دلته مې عثمانه وښی دی او هېڅ څه چل یې نه راځي خو زه څه چل کوم چې دا وله اوس یې وشو څه کوې لکه دا ډېران وړم په پاګل یې کوه ولې دا زه وړم زه پردي ډېران نه وړې وایي لکه خوله سمه خوځه وړه څنګه ته وړې هلکه څنګه وړې ته اوس ګوره رنګ مې کړی ډرانې والا سټاک کې دی بلاکونه ختم مړ مې پکې بیا ویم زه وړم ته خو لا ته څه شی مړه ځان سره هغه نور هم راوله ورسې ټونه د خاندان زما خاندان کم دی مړه زه لکه جنم په دې ځان کې د خاخوم په ځا ګوره مازغه مې تکار پرېږدي ترې ځان څخه غرونه راولې دا زه وړم زه ته مه دانګه
بدماشي څه لکه خو دې وړم که نه هلکه ځه ټرالۍ والا دې مې 42 روپۍ ورکړي د پیسې مې ورکړي وروسته به راځي ګنټه تېرا پسې وله چې سره د ټکټره دې دلته ښخ کړمه ته د وړو خبرې کې او ته دړو خبرې کې په دې ماته ځانم بد ښکاري خو دا خبره اوس د غیرت ته دا به زه وړمه زم بوختون یم که نه ولې زه ولې زه درته د پنجاب نه راغلی ښکارم څه پته لګي د پتوګي نه راغلی دا زه وړم نه ښه ځکه را مازغه مې ته ګوره کار پرېښوستو بیا دې پکې خخوم دلته دا ولې که دا غریبان مړه ته خو هلکه ته خو بیخي ګورې په سړیتوب نه یې قسم د خدای رامخ سر به د باندې وکړم زه یې وړم مانه زه چا پلار منې کېده زه اوس نن کومه ټرالۍ والا ته مې ځه هلکه ځه او نه جیکټ چاله ورکړه او نه موږ لکه ګزار نه کوو ګزار دې چاله ورکړو دا څنګه انجام جوړه کړې دا ډېران باندې مله دا په خبره نه پوهېږي دا ډېران زه نه نو دا ډېران خو زمونږ دی تاسو ته چا ویلي نو خو موږ زه تاسو له وړم ولې دې چا وړم عثمان ویلي او ته کوم خوړې مړه زه خو ستاسو پټي ته وړم عثمان ویل تې راوړو دا په بیله راغلی دی نیغ نیغ لګي تاسو خبره شوه نو دا خو یو خبره ده کوم د خدای مسلمانو چې ته ماغه پټي ته وړې دې ماغه ته وړې هسې چې ټیم پې ورکړه یو بل دغې خفه نه شي ګورې په ایمان ما ته پته نه وه زما څه نور کار دی بس دا دې ویسي صحیح ده زه لاړم مړه دا موږ د ما د دوکه شو چې دا رشته م درته خلک ویلي ونې ختم کړي دا اوس وګوره چې په تا به یوه خبره ده کنه دا لکه دا خله ترې وړو خبر کړم خورې خوشحاله شي په سر مې داسې ډړو ما تا ته ویلو که نه چې د خویندو په شان دې زندګي به تېرو او ای خبره مې ووره ما خو مرچکیله دا ښځ وکړه خو ته خبر نه یې چې ما له په کم مطلب وکړه ولې که د څنګه بدرنګه وه چې ولاړه وه که نه څه ښکارېدله نو چې ولاړه ده که نه دونه بدرنګه وه او بله دا چې مرچکي سره لږ ځان خوږ که او ځان مې سره خوږ که که نه لږ عزت یې کوه چې لږ غونې عزت یې کوه چې ښځې راشي هغه به ورته لمسو دواړه ورته یو کېږو دا کور وله بیا ورانو پوه شوې مرچکي له خو الله که چاخرن ورکوله خو بس ده خیره دا بلا ورلوکه موږ چې په غم یې واړو او چې څنګه راوده شي قصه به وله موبایل خو ورسره شته دی او وله به ټیک ټاک جوړو کړو فایلو کې به ویډیوګانو کې چې لږ نوره مو شرمو د هغې څه په حیا سو موبایل به هم ته خرڅ کړو موبایل دې خرڅاوه بس تاسو ټول عمر دا کار کړی دی داسې کار دی که نه چې زه درته خیرې غوسه کېږم د هغې نه زه وروستو معافي غواړم ته خو زما د خور په شانتې او بله دا که نه چې داسې کار دی بله څه دی د هغې څنګه دی او څنګه به درنګ موی پېښې وه رڼا ده خو تکه توره شپه ده پوه شوې که نه او به یې مرچکېږي داسې کوه که نه خر سره ته ولې خوږېږي مه خوږېږه ورسره زما خو جامې هم نشته واده کې وایي که عثمان سړی نه دی که نه نو د مرچکي نه به پټ کړو هغه څخه د څه د بکسې زمونږ کمره کې پروت دی طالب غرله ماته کړو او هغه ته ویل چې دا ټولو هر څه مرچکي کړي دي او هغسې واده بدنام به یې کړو او دا کړي داسې فضول خلک دي چې والله تنګه شوم ته زړه مې کېږي چې طلاق دی عالم خو څه وکړم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی کو څنګه هم داسې لکه کمتر مخو کې یو بل له ورکړي څه خبره م کولې دا راته ووایې ستا واده باره کې مو خبره کوي ماشاءالله ماشاءالله که خیري بله ملګرې به م راشي بله ملګرې به راشي که خیري بیا به ګپ برابر وي ماشاءالله سم د کوئی کپ خاپېرې مې درله کړې دا راته ووایې چې دا څه وایي چې واده وله کله کوو هغه وایي کوو ته چوپ شه زه ورته وایم دا ستونی مې د خدای له پاکه دادا ورته سره لري هغه دادا دی او خو پوډري دی او بله دا که نه ته خو پلار دی که نه چوپ شه که نه ورس خر دې پوډري ورته مه وایه زه خو ستا دپاره ویم هغه بله ورځ رالو عثمان ته وایي دې مرچکي له څه زهر ورکړو چې خلاص شو اوس به د ده په واده باندې بېلې پیسې ګانې لګو نو زه خو ستا دپاره ویم خلک د بچو په خوشحالۍ هغه در باندې خفه کېږي بلکل صحیح خبره ده په دې مې ته خوښه که نه او دا خو نه ده دا خو چاړی ده بس دا چاړی یم او زما پام کې د چاته خبره ونه کړه په سر مې ورسره لانجه چولې ده که نه چا سره دادا سره که عثمان سره عثمان سره مې اچولې ویم ستا په واده کې خو هغه بیا پیسې لګولې اوس ولې ته کالي معلوم وکړه که نه او که نه او ما ویلې او که نه ورندارې دغه شان لږ سفارت مې دې ته وګوره دا مې په څه خوښه ده نو ستا په سر خو ورسره اوس زه لانجې کوم که نه ویم څه ولې اوس غم وکړه د جېبونو میږونو داسې کار دی که نه ګوره لیوره چې ما ویلې لږ لاس وخوځوه پیسې میسې را پیدا کړم یم څه به زه هم چا نه راوالم او خزانه کې مې مچولې خو دادارې ته خو یې نه ښیم او نه زه خو ستا د مور په ځای مې ورندار په ځای مې د خور په ځای مې
زه خو ستا هر سهار سیم او بله دا که نه ما ویل چې لاړ شو دله به کمرې له ښکلې پردې وروړو فرنیچر به دله وروړو نو څنګه به ولې به همداسې مې راودې سو میم ورندارې بچې سم په وس کې ګوره چې هغې څه غواړي هغې تاسو ته خو به خبره کړې که نه هغې سره خدای خو کړي مونږ ته یې وروسته کښېنښولو بس ستاسو شوه د الله په رضا باندې درکړه پوه شوې خو مونږ خو خپل انصاف شته دی که نه صحیح خبره دی چې ولې انسان بدې ښکاري واده د واده یو نوم وي او چې نه پکې لوښي نه یو کالي نه یو جوړه وي بیا انسان خو په کېږي په خو مدار یار دوست مې شته ولې زه داسې لوپران څه خو نه کښېنم د خلکو مې ټول عمر مونږ خوړلي دي ولې مونږ به خلکو لوپرې نه ورکوو ګوره لیواله ستا واده رالو که نو مونږ جامې نه دي اغوستې مونږ به بازار ته بوځو چې ګورې جامې راله والې او وې که دې له الې و که نه ما له به یو د جنجلي یو به د نګریز والې او یو به د ولیمې الې و ظالمانو په تاسو باندې په دې ښځو باندې ولې ساعت نه تېرېږي واده ته خو لا ډېر وخت دی ما ځان له اغوښتي دي وایي نو تاسو خو چې څنګه ورکړي نو بیا مونږ خو پکې کار ځان له کوو که نه او ستاسو خو شل جوړي د یوه کې ختم له تلم د بل له سنت له تلم د بل له واده له تلم دله به والم که نه اوربل ته به نه ځو هوربل لاړه به شي که نه ته خو د یارونو ته ووایه تی عمره ورونه دي درې هغې به دله یو دوه وایي شامل چکیا د ده ورور څه ده فضل مولا هغه له چې جوړالې که نه هغه له به پوره تان نه له دونه هغه له اړولو نه مونږ هغه له خو به بیا دیګ پخوله په ګاڼو ډنګ له او که نو وایي خبره کوم داسې کار یې که نه لیوره خبر شوی په دې ګلاباد کې نوې پلازا وته د یاسر پلازا خبر شوی واو دا دوکړو باجو والا ما ویل هغه به پروګرامونو له راولو واده له هغه خو ټیک ته ورنداره خو نن د سبا راته پته ده پولیس یې نیسي ما پې غر کې جې ته مې پې بودی د واده را شپه باندې جوړې هلته تېروئ دا ته 403 پولیس ته هغه ملګری دی سم ورته نه وي وایم دا څه کار دی لاول خو د کلي والا تبلیغیان او مولیان نه پرېږدي او ښه کار نه دی او لا په پیسې به پکې الټه شي دی وروره ټول دا پولیس د تیرې زده که چاله د سنل کو چاله اوس دا خو هغه له چې دی کنه خدای پاک د دلکو نه ورکینو دی خو موږ نه شو ویلې تاسو ټول هغه پیټې بدل وړم دا ته خدا سي ناشته لکه مړي دواله تر غلي زما په واده ټول خوشاله ني ولې نیم خوشاله غو تاسو دوه فلی ور کړی زه پکې سو وایم دا خبره پیدا مرچکی ما چې راته راغدل لکه ګلابات کې رح الله باجی دا هغه راته لینک کړو هغه څه هغه ما دې دوه کړو ویډیو کړو کوي لیور لا هغه بل جنو کو زه دې ورلو نه کما ما هغه په هغه باندې سکوما هغه څه او د پیسو یا د پیسو او دا هغه برګي مرزم دی کنه او لیور د سکار دی کنه دا هغه بزړه چو مطالبه مکه خپل خزه کوم هغه څه بدرنګ د چواړي بیماری به مونږ له کور ته نه راوړي تاسو د خزو د غیبتونو ګور یو بل پسې غیبت مکه دې کې ګناه ده او دا چا د سپین رنگ پورې ډوډۍ مکه نو غوړیږي خو نو ګوره کو تور دی کو سپین دی الله پاک کوم دی پیدا کړی دي شکرونه دې پورې بخان دي نو زه دا نه ورځم بار تاسو خپل غپ لګوي هغه خو ځان بکریمان سپین کړي د ګونر پړه کپنی بند کړي وای سا وخت کې تاسو نه مګه سره نه تبا کړو ټول خو د غال دي تاسو خو کینه ټول به دا غیبت کوم زه دا هم ز کم کړو ما د باندې خو دا روح الله با جنوم د سی بدلو د چې د پیله یار وا